د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دینی زده کړو په محصلانو یا دینی طالب عالمانو غلط کار شوی دی. د پنجاب ایالت په میانوالي پوهنتون کې په دینی طالب عالمانو د غلطې کړنې موضوع اوس رسنیزه شوې ده. مخکې د میانوالي د پوهنتون په محصلانو یا د موضوع دغه پوهنتونو د پنجاب د حکومت له لوري پټه شوې وه، خو کله چې رسنۍ پرې خبرې شوې او دغه موضوع رسنیو ته راووته، د پنجاب ایالت د ښوونې کمیسیون یا ایجوکیشن کمیشن دې ته اړ شو چې د دې موضوع د څېړنې او پلټنې لپاره 3 کمیټې جوړې کړي تر څو دغه موضوع په ښه توګه وڅېړي. د دغو کمیټو مشر HAC دی چې د فیصل آباد پوهنتون استادان او څېړونکي هم پکې شامل دي. د دغو کمیټو ځینو غړو رسنیو ته لا دا هم ویلي چې د دوی کار پای ته رسېدلی او خپل ریپورټ یې د پنجاب مرکزي حکومت ته هم لیږلی دی. د کمیټې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په دغه موضوع کې ګڼ شمېر کسان ښکېل دي چې ډېری هغه یې د دې پوهنتون استادان دي، خو د میانوالي پوهنتون ادارې مشرتابه دغه تورونه رد کړي دي او زیاته کړې ده چې د میانوالي پوهنتون کې د ناوړه تیري موضوع یوازې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ډرامه ده چې هیڅ حقیقت نه لري. د دې پوهنتون ویان ویلي چې که څوک وایي چې دا موضوع حقیقت لري نو شاید هغه هم پکې ښکېل وي. د یادولو وړ ده چې دا لومړی ځل نه ده چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د ناوړه تیري راپور ورکول کیږي، بلکې ډیری وخت د پاکستان په تعلیمي ادارو، مدرسه، ښوونځي او پوهنتونونو دا ډول پیښې رامنځته کیږي.